السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو در بخښم چې تاسو څنګه کولای شئ چې د موبایل نمبران د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. او دوستانو بیا که له تاسو چې تاسو په موبایل کې موبایل نمبران ډیلیټ سي نو بیا تاسو په ډیرې اسانۍ سره هغه ډیلیټ شوي نمبران بیرته ریکور کولای شئ، بیرته راوړلی شئ. یا که له تاسو چې موبایل ورک سي نو بیا هم تاسو هغه ټول موبایل نمبران بیرته په دې موبایل کې په ډیرې اسانۍ سره راوړلی شئ. نو ډیره خوندوره طریقه ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو الار به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم ده ګوګل کنټیکټس. دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ ګوګل کنټیکټس. نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راواړوي. دغه اپلیکیشن د ګور د دې نوم ده کنټیکټس، لاندې ورته لیکلی ده ګوګل LLC. نو دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو ته دغه اپلیکیشن اول خلاص شي نو به تاسو ته تاسو موبایل ټول موبایل نمبران راواړوي. کی چیرته تاسو د موبایل نمبران نه راوړول نو ولر به تاسو په دې کې خپل د موبایل نمبران امپورټ کړئ. نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ د لپاره ګور په دا کونج کې درې لاین را روان په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې به تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې ولاړ شئ. کله تاسو لاندې ولاړ شئ ګور په دې کې یو اپشن ده امپورټ، په دغه امپورټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په امپورټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګور ما په موبایل کې دوه سیمان دي، د دواړو سیمانو موبایل نمبران د ټول عمر لپاره سیو کوم. نو سمپل به تاسو په سیم باندې ټیک مارک ولګوئ، په اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو کله تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ به تاسو ته هغه ټول موبایل نمبران راوړي. په دې کونج کې ګور ټیک مارک بټن ده، په دغه ټیک مارک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه ټول موبایل نمبران به په کنټیکټس کې امپورټ شي. نو دغه رقم د دویم سیم به هم تاسو ټول موبایل نمبران دلته امپورټ کړئ. په اوکې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه ټول موبایل نمبران به دلته سلیکټ شي. بیا به د کونج کې ټیک مارک بټن ده، په دغه ټیک مارک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه نمبران به ټوټل دلته امپورټ شي، دلته به راشي. نو دوستانو اوس اول کار به تاسو په دې اپلیکیشن کې دا وکړئ چې په دې کې به تاسو خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. ګور په دا کونج کې یو کوچنی آیکن ده، په دغه آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې آیکن باندې کلیک وکړئ نو دلته ګور ما په دې کې خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړی ده. نو که چیرې تاسو خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړی وي صحیح ده، کوم چیرې خپل جیمیل اکاونټ نه وي خلاص کړی نو ګور په دې کې یو اپشن ده لاندې اډ انذر اکاونټ، په دغه اډ انذر اکاونټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. په ګوګل بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو خپل جیمیل اکاونټ کې خلاص کړئ. خپل جیمیل اکاونټ به لازمي خلاصوي، ځکه بیا که چیرې تاسو چې موبایل ورک سي نو بیا که چیرې تاسو هغه موبایل نمبران په هغه نوي موبایل کې راوړل نو هغه بیا تاسو نسی راوړلی، ځکه هغه به د بل چا جیمیل اکاونټ وي، تاسو جیمیل اکاونټ به نه وي. نو دلته به تاسو خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. نو ما په دې کې الریډي خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړی ده. نو اوس راځو زه تاسو ته طریقه درښیم چې دغه موبایل نمبران به موږ د ټول عمر لپاره څنګه محفوظه کوو. نو دې لپاره ګور په دا کونج کې درې لاین را روان په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګور په دې کې دویم اپشن د سټینګز، په سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ. کله تاسو لاندې ولاړ شئ ګور په دې کې یو اپشن ده ایکسپورټ، په دغه ایکسپورټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ایکسپورټ اپشن باندې کلیک وکړئ به تاسو خپل جیمیل اکاونټ راوړوي، په هغه باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله تاسو په هغه باندې ټیک مارک ولګوئ لاندې ګورئ اپشن د ایکسپورټ ټو ډاټ VCF فایل، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به سمپل تاسو نوم ورکړئ، نو رقم نوم چې ورکوي هغه نوم تاسو ورکړئ. نو ګور ما دې ته دا مختم یو واری دې بیک اپ جوړ کړو، زه بیا بیک اپ جوړوم. ګور سیو بټن ده، نو په دغه سیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه بیک اپ به په هغه جیمیل اکاونټ کې جوړ شي. نو لدې بعد اوس هر وخت له تاسو دغه موبایل نمبران ډیلیټ سي، په غلطي کې ډیلیټ سي یا دغه ډیلیټ کړئ نو بیا سم هر وخت هغه ډیلیټ سي نمبران درته راوړل نو هغه تاسو په ډیره اساني سره راوړلای شئ. نو اوس مثال دوستانو چې له تاسو چې موبایل نمبر ډیلیټ سي، ګور زه راځم احمد خان نمبر ډیلیټ کوم، زه رالم دا نمبر ما دلته ډیلیټ کړئ، دا نمبر می ډیلیټ کړئ او دغه رقم راځم د عباس نمبر هم ډیلیټ کوم. نو زه رالم د عباس نمبر می هم ډیلیټ کړئ او د عبدالهادي نمبر هم ډیلیټ کوم. نو ګوره دغه درې سره موبایل نمبران مال دغه ځای سره ډیلیټ کو. نو اوس راځو ګوره دغه موبایل نمبران به تاسو بیرته څنګه ریکور کوئ. نو ګوره زه دا ریفرش کوم، هغه موبایل نمبران ګوره ته نه راړوي. نو د لپاره ګوره سمپل په دا کونج کې درې لاین اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې دویم اپشن ده سټینګز، په سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې ولاړ شئ، لاندې ګوره په دې کې اپشن ده ریسټور، په دغه ریسټور اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ریسټور اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګوره په دې کې اپشن ده کرنٹ ډیوایس، په دغه کرنٹ ډیوایس اپشن باندې
باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا یو اپشن دی ریسټور، په دغه ریسټور اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو هغه ټول موبایل نمبران به ګورئ دلته ریسټور، دلته وایي ریسټور کنټیکټس ریسټورډ، او ګوره ټول موبایل نمبران بیرته دلته رالو. زه راځم ګوره دا ریفرش کوم، نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه 3 سره موبایل نمبران بیرته رالو. نو اوس که چیرې له تاسو چې موبایل ورک سو نو بیا به تاسو دغه موبایل نمبران په هغه نوي موبایل کې څنګه راوړئ؟ نو دې لپاره به ګوره سمپل تاسو دغه ګوګل کنټیکټس په هغه نوي موبایل کې انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه ګوګل کنټیکټس په هغه نوي موبایل کې انسټال کړئ بیا به سمپل تاسو دغه خلاص کړئ. اول واره په دې کې تاسو هغه خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ. په کوم جیمیل اکاونټ کې تاسو دغه موبایل نمبرانو بیک اپ جوړ کړی، کله چې تاسو په دې کې هغه خپل جیمیل اکاونټ خلاص کړئ بیا سمپل په دا کونج کې 3 لاین اپشن ده، په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ. کله چې تاسو لاندې ولاړ شئ ګوره په دې کې یو اپشن ده امپورټ، په دغه امپورټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په امپورټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو په ډاټ وی سی اف فایل باندې ټیک مارک ولګوئ او په اوکی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکی بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل جیمیل اکاونټ وروښایاست. کله چې تاسو په خپل جیمیل اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته هغه بیک اپ راوړوي. نو هغه بیک اپ تاسو په هر نامه باندې سیو کړی وي نو سمپل به تاسو په هغه بیک اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه بیک اپ باندې کلیک وکړئ نو هغه ټول موبایل نمبران به په هغه نوي موبایل کې راسي. نو دوستانو دا ډېره خوندوره طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو د خپل موبایل نمبران د ټول عمر لپاره په ډېرې اسانۍ سره محفوظه کولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.